اختر ورځې له وګورو دا مې راته ویلې چې پټي ته لاړ شه او ګېډۍ په دې بل مخ واړوه وایي باران شوی دی غنم به لمده شوي زه څه وکړمه خدایه پاکه توبه مې دي چې شی مې پکې ونه شي چې دا ګېډۍ من واړومه وی دادا الله دې ویمه انصاف درکړي نو انصاف دې خدای درکړي نو د اختر ورځ خو به دې راباندې لږه په صحیح توګه تېره کړې وی که نه باران زما کار څه و چې باران شوی خو شوی به د الله کار دی نو خو خپله به ورپسې راغوتی وي که نه یاره دا مالکه دغه چناری نه دی هماغه چنارګل دی که نه د اختر ورځې ته وګوره دی په پټو کې کار ته وګوره ساده ګل دی که د اختر په وزن پټي کار کوي یو کار نه کوو دلته بیا راوغواړو لږ به یې په عذاب کوې ساعت به بیا خپل تېر کړو چناره دلته راشه څه شی دی پټو کې کار کوم ګوري نه راشه راځه مړه پټي پرېږده راشه خبره معلومه نه ده ریشه دی دریاب ته ګوره دی تي ریشه بله اختر ورځ ده ریشه ته او صدامه ستړی مو شي ستا دې مبارک شي اختر خو به ستاسو وي ستړی مو شي اختر دې مبارک شي جوړې ښی لاس مې ناولې و خیر دی پروا نه کوي مړه دغه دې څنګه راپېښه کړي خدای دې خیر کړي موږ به دې لاره باندې تېرېدو تلو چکر ته او ته دې پټو کې څه کوې د اختر په ورځ په پټو کې چاپېرې کار کوې مړه ذبیحالله څه به درته ووایم که نه دادا مې راته سبا یې ویلي وایي لاړ شه او باران شوی دی او دا غنم نور ته غوږ دیدی که مطلب مې دا دی ویره وه که نه نو پسې راتېر شه چې رالمه خبرې قابو مار چې تللی وم غوږ دیدی چې سر وختي رالمه نو بس غوږ دیدی په پټو کې مې کار شروع کړو که نه نو ځکه راباندې لږ دغه شو اوې چنارګله تا خو د اختر نوې جامې هم نه دی اچولي که نه اوې خو سر که راځي و که نه دغه دی غوږ دیدی نو دادا مې راته ویلي چې تر هغې پورې جامې رانه نه شي اغوستلی چې تر څو دې په پټو کې کار نه یې کړی او خسر که څنګه لاړ شم پټو کارونه خو نه خلاصېږي زه چې ځو چکر به مې وي خو سر کره به م لاړ شي دادا مې وښي وایي که د خسر د کور په طرف مې لیدلی وي خپې در باندې غوږ دیدی کومه مطلب دا دی ماتو چنارګله موږ در سره یې که نه زه چې زه ستا خو سر کره به چکر و ته به مې وبه م ویسې خو سر ته که نه خو که نه چې به وړې که نه اختر کې خلک یو چې وړي ځان سره یاره صدامه غوږ دیدی که نه ما سره خو پیسې نشته دی غوږ دیدی نو ځکه زه دلته ناست یم نو څنګه پیسې نشته نه پیسې زما سره شته دی تا سره شته که نه وي. خو لږ یې ما سره شته یو کار نه کوو شی نه به ته مونږ وویلو راځه مړه چې شی به وړې دومره راځه مونږ دادا مې بیا په ښار نه شي نه څه خبرېږي زه چې ځو همداسې به لاړ شو نه نو زبي او صدامه که نه غوږ دیدی تاسو ما ته څه شی غوږ دیدی کوئ نه مطلب دا دی هلی میوه به درته واخلو که نه خو څوک چې شی وړي خو تا ته بیا م واخلو که نه موږ خو پوهېږو که نه څه موږ چې درته چې شی راوړه هلته کې به یې واچې موږ بیا ویسې خو سر کور ته ښه هو زه چې ځو راځه پټې راځه پټې خدای دې غوږ دیدی کې خپله راځه څه خبرېږي راځه چې ځو تاسو د خدای تعالی قمه خلک دی د خسر کور خو زما داسې دی نو موږ څه خبرې راځه چې ځو راځه مړه داسې به لاړ شو ته چېرته ځې وروره میوه درته راخلي که نه یې راخلي میوه ښه زه به میوه راواخلم تاسو ځئ ته خو پوهېږې د ګلاره کې لوکس که دا دغه لرې که سر کره روان دی که نه نور خو پوهې که نه ډېره غوږ دیدی راوړه ځه بېغم اوسه زه ته میوه راوړم ځه ولې غورځېږمه صبر وکړه که نه ولې غورځېږمه دغه دی دا دی غوږ دیدی دا دی وړو بس صحیح شو راځئ دا دغه وتړه بې دا وتړه ځان سم جوړ کړه ښه دا تړمه ځان سم جوړ کړه ودرېږه دغه دی غوږ دیدی نو تاسو څه کوئ نو خو زما د خسر ماما نه کاکا دا کور راورسېدو غوږ دیدی نو کور راورسېد نږدې دی
ها بس دا راکړه دا وری دا ساده کې راځه دې کې واچوه دې کې واچوه دا غسي دا وتړه وټور کو نه ولې خبره وره سر کړه کړي غټي خبرې کوه سر دی و چې زوم می سره غټ سره دی سره وته ښکارا شي خدا تاسو پاتې تاسو نه شي ګورئ زه زمونږ عمل ته مې د لار کې راستي خدا صحیح والا کې چناریا غټي خبرې وکي ګورئ غټي خبرې کوه دغه ته دوکم څوک نشته دي دغه هم څوک نشته دي د پښتې کوټه کې ښه او د دروازه وته چې دروازه وته وډه بوما نه ما ویل کې هم څوک نو چې هغه زما شیرینې بچي د تلي د اختر ورځ چې ته به مبارکۍ د تلي چا کړه خو زه خسر کاکا دغه د کاکا چیناره ما چینار ګله لکه چې نور مېلمانه هم دي چینار ګل سره راځه څوک نشته ټول مبارکۍ له تلي دي راځه دغه د یو وخت دی کاکا زه رالم ما ویل چې کاکا ته مې د خیر سره د اختر مبارکي ویې دا نه پټ راغلی ښه دې وکړه زویه ښه دې وکړه ستړی مه شې په خیر جوړ تازه تکړه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک ستا دي جوړ تازه ستا دي وې ما مبارکه شي بس راځه زما دې مبارک یو ستا دې مبارک شه راځه کښېنه راځه 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 کښېنه راځه د خیره کښېنه راځه دلته به راځه کښېنه وی ښه په خیر رالې ستړی مه شي خدای خو دې وبخه دغه دی څنګه دی پلار دې څنګه و دغه وایم رښتیا دادا دې څنګه و ادې دې څنګه و نور غټ واړه ماشومان ښه وو نو خوښ دې دی خسر کاکا دادا مې هم ښه وو او مور مې هم ښه وه او نور ماشومان هم ښه وو خو سلامونه یې ځکه نه ویلې چې زه د کور نه پټ راغلی یم چې ښکار راغلی وی کیدای شي دادا مې هم خوښ دې دی ویلې وې نه ویم چې سلام مې در باندې ویلې وې ښځه خیر دی چې پټ راغلی خیر دی زه د پردی کور خو نه دی خپل کور دی دی خو لاره کې خو څه تکلیف نه شوې لاره کې چې راتلې سر کړه کړي غټي خبرې کوه چې سر دی و چې زوم می سره غټ سره دی نه په لاره کې به ولې تکلیف شوی ما په لاره کې خوښ دې ډېر غرونه سیندونه او پسې راتېر شه اوښانو غاړه موټرانو او پسې راتېر شه دغه دا غږېدی دا غټې میښې وي دا څه په ګډو واډو سر دی لکه چې ده ته هم چا ویلي دي چې خو سرکار لاړ شي نو غټې خبرې کوه هسې غږېدی خسر کاکا دا پلو غږېدی نه ولې دا خو ساده سړی دا خو هسې ما ویلې چې خدای پاک څومره ښایسته زوم راکړی څومره ښه زوم خدای راکړی دی هغه هغه پرېږده اوس دا راته وویل چې په دې غوټه کې دې څه راوړي غږېدی ما خو داسې کار کړی که نه لکه ما کړی هم نه دی زما ملګري دي سپیولا او صدام پټي کې لګیا وم ما ته ویلې چې راځه خو کوژدنه دې کړې خسر کړه دې بوځو چې موږ ته بس ما له خو خو نه زما ویل نه لاړ شه موږ سره موږ ته غږېدی وویلو لکه مېوه دانه به ته وویلو او دا به راته نو لکه تا هم نه ده لیدلې را اوسه نه ما خو لیدلې نه ده چې څه دی غوټه یې راته راکړه وایي دا دې خسر کړه غږېدی حسن نو ته اوس داسې کار وکړه چې ته وګوره چې دا څه دی چې زه یې وګورم ته یې وګورې چې د ستا انډیوالانو په تا باندې څومره پیرزو کړې ته نه ته وګوره خپل یې وګوره ته یې وګوره دا دې غږېدی یو دا ودېږه غږېدی نن د سبا خلک کاکا وړي همدا شی نه وړي خلک غږېدی غږېدی نوي
شي نه دي کېږه 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 خبرې نور نور شی نه وښیه نور دي نور دي غوږ دې دی غوږ دې دی بسم الله بسم الله غوږ دې دی زما څومره ښایسته ملګري دي یاره په ما باندې ډېر غوږ دې دی یاره ته ورته ډېر ګران یې نو ډېر ګران یې ورته چې تا مېوې تاله راوړې ده نورم دي نورم دي غوږ دې دی غوږ دې دی ورېږه نورم دي بلم غوږ دې دی بلم غوږ دې دی وای دا نه بلم شیشه پکې دا دی وګوره ورته که ډېره ښه ملګري مې دي او دې نور څه هم راوړي بس دی ځه بس دی هماغه بس دی دا هم دي دا هم راوړه دا څه شی دی خو بس هر شی چې دی ښځه به صحیح ده ځه دا هم راوړي دي صحیح ده صحیح ده صحیح ده دا کېږه ښه دا اوس ګوره ای قمقله وشوده وقمقله زه خو خیر دی زه خو د خپل ماما یم نو که دا د بل څوک داسې خپلوان وي یا د بل څوک خسر وي او دا شی نه دې ورته وړی وي بېوال او بېمرګ یې نه پرېښودلي څوک داسې کار کوي چې لکه دا تا کړی دی ولې ماما وی قمقله نو خلک چې خسر که راځي دا شی نه نه وړي خلک میوه وړي نو تا د میوې په ځای سبزي ماته راوړې ده او هغه دې یو دې دوه دې پیاز راوړي دی یو دې بانجان راوړی دی د دې کې اوس ښځه زه څه پوښ کړم ښځه دا تا دا میوه شوه ځه خلک یو چارک نیم من یو من دومره راوړي چې لږ د کور کار خو پېوښته مو غټ کور دی نو دا خو ماته غوږ دې دی هغه ملګري نه دي څه دا میوه زمیږې هغې ماته زه ارامې ټوله ما هغې کسانو کړی دی خو زه خیر دی لکه اوس چې یو څوک نه پوهېږي اوس دا خو ساده شی دی نه پوهېږي نو دا کسان خو پوهېده چې هر څوک دي زه خو یې نه پېژنم ستا انډیوالان دي خو دا کار نه یې پکار چې یو څوک ساده شي د هغې د سادګۍ نه غلطه پیدا نه یې اخیستل پکار داسې کار مه کوئ خیر دی زما خو خورۍ دی که هر څنګه یي زما قبول دی خو داسې دا ګوره مونږ او تاسو پښتنو کې دا یو کار دی چې مونږ کله کومه جینۍ یا د چا خور لور کوو نو ګورو چې یاره دا جینۍ څنګه ده تعلیم یافته ده څنګه ده څنګه نه ده خو دا هم کله کړي دي تاسو کله داسې کړي دي چې یاره هلک وګورو د هلک څه کار کوي څه روزګار کوي څنګه دی څنګه نه دی د هغه څه حالت دی خو یاره ډېره د افسوس مقام دی خو آینده کې زما تاسو ته یو میسج او یو پیغام دا دی چې آینده کې به ګوره هلک هم ګورئ چې هلک په څه حالت کې دی بچی ته کښېنه زه ګورم که څوک راغلي تا له به زه چای راوړم صحیح ده ستړی ستومانه ښه صحیح ده